بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په دې کې څه حکمت دی چې الله جل جلاله تمام انبیا نارینه را لېږلي دي او په ښځینهو کې پیغمبر نه دی راغلی؟ ولې یوازې انبیا نارینه دي؟ ولې په ښځو کې انبیا او رسولان نه دي راغلي؟ ښځه خو هم د الله مخلوق ده او همداسې انسان ده لکه نارینه غوندې. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره یقیني ده او دا خبره صحیح ده چې الله جل جلاله په انبیاو په ښځو کې نبی نه دی لېږلی. د سورة انبیاء 9 نمبر آیت دی، الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الیهم. وای اے پیغمبره، موږ درته وړاندې چې څه انبیا لېږلي دي هغه ټول نارینه وه چې موږ وحی ورته کړي دي، ښځینه نبیان نه وه. دا خبره صحیح ده. اوس سوال دا چې الله جل جلاله څه حکمت و چې په نارینهو کې نبوت حصر کې، په ښځینهو کې څوک نبی رانلی؟ خبره دا ده چې د الله جل وعلا یو نوم حکیم دی، یعنی زیات حکمت لرونکی. مومن مسلمان به پوره عقیده لري چې الله جل جلاله دا کار کړی دی، اتمن په دې کې حکمت دی، په دې کې شک نسته، په دې کې سوال نه پیدا کیږي چې یو څوک وایي چې نارینه ورته دا امتیاز بدون حکمت ورکول سوی دی یا اعاذنا الله د ښځو په حقوقو کې تیری سوی دی. اتمن رب جل وعلا په دې کې حکمت لري. دا چې څومره حکمتونه به وي، دا ټول حکمتونه انسانان په خپل کمزوري فکر را ایستلی نسي. خو علماو ځینې حکمتونه بیان کړي دي. هغه دا چې چاته چې رسالت ورکول سي، چاته چې نبوت ورکول سي، هغه کس مکلف دی چې هغه به شهرت حاصلوي او په خلکو کې بیانونه به کوي، سفرونه به کوي، د خلکو مقابلې به کوي او جنګونه به کوي. د جهاد ضرورت پیدا کیږي، د یوې مځکې څخه بلې مځکې ته به ځي، دشمني به راځي، لښکرې به برابروي، مشرتوب به کوي او همدا ډول پر قوتونو باندې به حملې کوي، مقابلې به کوي او د دشمنانو سره مخ کېږي، مناقشې، دلایل. دا ټول کارونه نارینه کولی سي، ښځې یا نسي کولی یا یې په ټیټه سویه کوي. الله جل جلاله نارینه د ښځو لپاره هم د نارینهو لپاره هم، اوس ممکن نارینه ډېر ځایونه و ښځو ته اجازه ورنکي او نارینه په قوت کې تر ښځو زیات دي. دا طب هم ثابته کړې ده، تجربې هم ثابته کړې ده. په ټول تاریخ کې چې وکتل سي په هره زمانه کې نارینه پر ښځو حاکمان راغلي دي. د نارینهو خبره د ښځو په پرتله تاثیر لرونکې ده، ګټه لرونکې ده. او که چیرې د دې لښکرو برابرول وي، د جنګو کول وي، د مخالفتو کول وي، دا ښځه به یا نسي کولی یا به یې ډېر لږ کوي. دوهمه خبره دا ده چې طبعا ښځې ته ځینې داسې شیان راځي چې دا د کارونو څخه معطله کوي، لکه ښځې ته حیض راځي، ښځې ته حمل راځي، ښځې ته د اولاد زیږ راځي او ښځې ته ولادت او همدا ډول نفاس راځي. دا ټول هغه کارونه دي چې ښځه د هغه وظایفو څخه را معطله کوي. رسالت خو بیا نه معطله کېږي، د الله د دین ابلاغ خو نه معطله کېږي. هغه دې ته نه ګوري چې ته د څوک حملداره ده، یوه میاشت په داخله کې یوه نیمه میاشت د حرکت نه وي، یا اولاد یې زیږولی دی، د نفاس نه جوړې ده، یا یې حیض دی، میاشتنۍ ناروغي ده او دا بیان نسی کولی، تلاوت نسی کولی. دا څه شیان چې دي دا د نارینه د پاره نسته، د ښځې لپاره سته. دا شیان دا معنی د دې دي چې دا نسی کولی رسالت او د نبوت سپېڅلې وظیفه مخ ته بوځي. بله خبره دا چې
په ښځه کې ځینې دردونه او ځینې ناروغي دا د نارینهو په پرتله ژر پیدا کېږي او ښځه چې ده هغه تکالیف دومره نشي برداشتولی لکه نارینه. د نارینه په طبیعت کې، د نارینه په وجود کې، د نارینه په اعضاو کې سختی ده. تاسو وګورئ په هر ښار کې د دې ښار به د نارینهو د نفوسو شمیر 100,000 وي او 100,000 به یې ښځې وي. تاسو دا 100,000 سره د دوی قطونه وګورئ، د دې 100,000 قطونه به تر دې 100,000 ښځو زیات وي. اکثره به د نارینهو قطونه تر ښځو زیات وي، اکثره به د نارینهو قوت تر ښځو زیات وي. په یوه ښار کې 100,000 نارینه، دا امتحان که قد یې وګوره، طاقت یې وګوره، سختي یې وګوره، او بیا د دغه ښار دا 100,000 ښځې وګوره. په دې نارینهو به د اکثرو یعنې په 100,000 کې به د 99,000 قطونه تر دې 100,000 ښځو زیات وي. 1000 قطونه به د ښځو داسې وي چې هغه به تر عادي نارینهو غټ وي، یا به د ځینو ښځو قوت زیات وي. نو په نارینه کې قوت زیات دی. دا د تجربې خبره ده، دا دلیل ته ضرورت نه لري. هر ښار ته ورسه، هر کلي ته ورسه، هر کور کې فکر وکړه، نارینه یې پرتله کړه، ښځه یې پرتله کړه، د نارینهو قوت به زیات وي، د نارینهو د بدن او د وجود مقاومت به زیات وي او د ښځې مقاومت به کم وي. نو دا چې دومره تکلیفونه او زحمتونه راځي، نو په ښځې کې به ناروغي ژر پیدا کېږي او ښځه به ژر مقاومت ته لاس ورکړي، ژر مغلوبه کېږي، نارینه بیا ژر نه مغلوبه کېږي. او همدا ډول الله جل جلاله هم داسې فرمایلی دي: الرجال قوامون علی النساء. نارینه چې دي دا پر ښځو باندې امیران دي، او قوام د نارینهو چې دی دا پر ښځو باندې سته، او رسولان دا به هم قائمین وي علی الناس، قوامون علی عام الناس، داسې به وي. نو ښځه چې خپله ما تحت ده، او دا به څنګه تر نورو نارینهو چې هغه مافوق دي تر هغه به مافوق سي. او دا خبره چې دا ښځه ما تحت او نارینه الله عز وجل ور باندې فوق پیدا کړی دي، دا لکه ما چې وویل چې د سترګو د لیدلو حال دی. د سترګو د لیدلو حال څه کوي؟ بلکې د اوس دنیا ټول اتباعو سیکالوجي چې کوم علم دی د انسان پیژندنې ده، یا د علم نفس چې کوم علم دی، د هغو له اړخه څخه د نارینه او د ښځې تر مابین توپیرونه څېړل سوي دي. هغو ټولو دا خبره ثابته کړې ده چې نارینه د دې مزاج داسې دی چې فوقیت یې خوښ دی، سرغړونه طغیان یې په طبیعت کې پروت دی، او په ښځه کې طبعا نرمي پرته ده، په ښځه کې طبعا نرم دلی پرته ده، په طبع کې طبعا واهم و ډار د نارینه په پرتله زیات دی. دا طبعي جوړښت الله د دې انسان او نارینه داسې کړی. دا د ټولې دنیا سیکالوجستان یا د علم النفس علما هغه دا خبره تثبیت کړې ده چې نارینه تر ښځې په وهم کې کم دی، د ښځې وهم پر زیات دی. د نارینه زړه سخت دی، د ښځې زړه ضعیف دی. د نارینه د بدن اعضا سخت دی، د ښځې د ضعیف دی. د نارینه دماغ فوق دی، د ښځې هغې ضعیف دی. او په دې کې حکمت دا دی که چیرې الله جل جلاله ښځې هم په قوت کې د نارینهو سره برابرې پیدا کړې وای، د ښځې په مزاج کې هم طغیان وای، د چا خبره یې نه منلې، امریت یې خوښ وای، د نارینهو هم امریت خوښ وای، بیا به د نارینهو د ښځو ګډ ژوند نه کېدلی، بیا به هر چیرې ښځې هم امارت غوښتلی، نارینه به هم غوښتلی، تر مابین به جنګ جګړې راتللی، مخالفتونه به راتللی، په دنیا کې به یو دوه قوت موجود وای، یو د نارینه و یو د ښځینه و. الله دا تقسیم داسې وکړي چې په ښځه کې طبیعت ته ما تحتی پیدا کړي، طبعا یې دا خوښه ده چې څوک یې امارت وکړي، او په نارینه کې طبیعت ته امارت پیدا کړي، فوقیت یې خوښ دی. نو دا چې په ښځه کې د ما تحتیت طبعا ستا وهم پکښې زیات دی، ضعف پکښې زیات دی، او په نارینه کې قوت ستا او دا نبوت و رسالت دې ټولو ته اړتیا لري. ځکه الله جل جلاله په نارینهو کې انبیا علیهم السلام پیدا کړل، او په ښځینهو کې انبیا علیهم السلام نه دي پیدا کړي، ځکه د ښځې قوت دا د دې نه دی چې د دومرې سختیو مقابلې وکړي، او نارینه یې کولی شي. اوس که د دنیا د مشهورو ممالکو قوتونه چې وګورې، چې هر څومره پرمختللی قوت وي، در اوسه پورې
په اکثرو هیوادو کې وښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په سنګر کې وجنګېږي، په فوج کې شاملېدای سي، پیلوټان یې جوړېدای سي. دا سیکولر هیوادونه د کفارو د درشم په سنګر کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي، او چې په فرقه کې ورسره اوسېږي سامانونه وروړي، خو خوله توپک په توپک چې جنګېږي دا شی نشته. تاسې معلومات وکړي، ځکه دا دوی ثابته کړې ده چې ښځینه دا دومره مقاومت نسی کولی لکه نارینه، یا ښځینه که توپک په توپک د نارینه سره سي د مقابلې توان نه لري. خو وروستۍ خبره مې دا ده چې مؤمن مسلمان د شان سره داسې پوښتنې نه شایي. مؤمن مسلمان چې دین ته عقیده لري، د هغه به دا عقیده وي چې الله جل جلاله کومه فیصله کړې ده په دې کې اتمن د الله حکمت دی. نارینه انبیاء علیهم السلام پیدا کړي دي، که حکمت پکښې دی که پکښې نه دی، که ګټه پکښې ده که پکښې نه ده، پر سترګو ما منلی دي. همدغه د الله عز وجل و قانون ته صحیح تسلیمېدل دي. ګوره عبادت دا نه معنا چې ته څومره ځان ستړی کړې، عبادت دا معنا چې الله ته تسلیم سه. مسلمانېدل الله ته تسلیمي ده چې الله څنګه درته وویل هغسې وه پر سره سترګو. نو الله دې موږ او تاسو ټول ته توفیق را نصیب کړي چې دا عقیده وساتو چې د الله په هر کار کې حکمت دی، په دې کې هم حکمت دی. خو بیا هم که یو سړی دغسې حکمتونه وڅېړي ووایي، انشاءالله ډېر ممانعت نشته. خو که چېرې تا کار د حکمت په دې خاطر باندې چې الله خو په هر کار کې یقیني حکمت شته چې دا کم حکمت دی، داسې سوال کوي صحیح دی. او که داسې سوال وي چې ګوره حکمت پکښې که نه یې پکښې، دا نو بیا ګناه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.